او بل چې ورته ووایه چې فلاني ځای ته ولاړ شي بس روان یو ولاړو ورسېدو هغه یو لا نه وي تللی. ملا یعقوب ناراضه دی، وایي طالب قمندانان ورسره دوکه کوي. دا چې تازه غږیز کلیپ کې څه ویلي جزئیات یې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ الله پاک دې د نیکمرغه اختر ټولو ملګرو ته مبارک کړي. الله مو جوړ روغ ولره خیر وسي. نو خبره مو دا کوله چې دغه ملګري چې دي د خپلو مسؤلیتونو ته ښه متوجه کېږي ډېر به ښه وي. نو په دغه په ساحه کې بغلان د خوست پرینګ ساحه چې د خوست ولسوالۍ خاوش په نامه باندې اداره چې ده، نو یو څو کسه د بغاوتګرو بغاوتیانو تښتېدلي ورته راغلي وو، نو بیرغ یې هم ښکته کړی وو، نو اوازه یې هم وه چې دا ساحه موږ د مجاهدینو څخه ونیول. حال دا چې هغه مجاهدینو په خپله تخلیه کړې وه، هېڅوک نه وو پکښې کې. نو ما ویل چې دغه شیانو ته سړی متوجه وي نو ښه وي. اول خو دا دی چې دغه تشکیلونه ځای ته موږ یو تشکیل ور وکړو، ورته ووایو چې وروره دغه ځای ته ورسه او ځای ور وښول شي چې په دغه ځای او په دغه ځای کې کښېنه. مشرانو ملګرو ته اطمینان ورکوي، خو یو لال ته نه وي ورغلی. موږ مطمئن یو چې دغه ساحه کې د ملګري شته، نو هغه یو لا نه وي. نو ما ویل چې دغه مجاهدین و د اطاعت ته ښه متوجه کړي، د خدای په خاطر دغه کوي، اطاعت کوي، ښه په سمه توګه یې کوي. او د مشران ملګري هم چې مسؤلیتونو ته ښه متوجه وي. اختر رالی بالا وروره یو کور ته روان دی، بل چیرې روان دی، بل چیرې روان دی، د بل حج ته سودا یي. دغه مسؤلیت خو زموږ ستاسې په غاړه کې دی، دا خو باید په سمه طریقه ادا کړو او کوشش وکړو. پروا نه کوي اختر که په مسافرۍ کې هم ودیسي او نور مناسبتونه هم تر دغه کاره پورې باید پرېږدو. نو چې دا مشران ملګري متوجه نه سي او په نورو کارو باندې مبارکۍ او په بل څه سره مصروف وي، نو باره به دغسې کیسې خامخا پېښېږي. نو او بل چې ورته ووایه چې فلاني ځای ته ولاړ شي بس روان یو ولاړو ورسېدو هغه یو لا نه وي تللی. نو غوښتنه مو دا ده د مشرانو ملګرو سره چې اول خو د خپلو مسؤلیتونو ته ښه متوجه سئ. کومه خبره چې درته وسوله بس هغه کوئ او موږ ته وعدې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.